په ټولې ناوال میږو د کوبلخیل قوم باندې چې د کیمه بعد ورځ تېره شوې ده او په دې باندې د څه ورځې نه دا د اپریشن حالات تېر شوي وي میږو د وزیر د داوړې قومي نه او سیاسي ګوندي نه په وخت ونه رسېدي په دې میږ معذرت غواړي په چار دا وه چې د توسې په دې غام شي میږو اول نه مزاحمت کړه وه او میږو د دې مشکل نه توس بچ کړي وي به هر حال میږو توسې نه په دې باندې معافیه غواړي خو دغه ځای شی په وزیرستان شی چې د کیم حالات روان دي دا عزتمنې د یوې ورځې د دوې نه دي دا یو مسلسل پالیسي د علاقې ته ورکړې شوې ده چې د کیم موجوده کیم ستوس ولیدل دا ډېر کام دي آینده دپاره ارادې کیدای شي په دا نه سخت وکړه کې ارادې وي بلکې میش ته دې خبره معلومات یاده چې د یو بل دمکی سره ورکوي د میږو زیوري نه چې ټیپک یې وخسته ده دا چې کله د طالب نه روکتام کو که توس کښې نه وي ورغوي د یرې مجموعه ده بیا هغه پلکي ورځوي وروډي نه بندوي چې زه په دې سره اده مقابله کوم او بل طرف چې کله مقابله شریکو بیا د موکیر و جماعت و مدرسه و سکول وړي ادې په جنازه باندې میش ډېر کام صحیح کېږي به هر حال ادې نه چې کی میش ته معلومات دي نوي تازه چې حکومت دا وایي چې که چېرته طالب د پلی ورځولې نه ونه دارېدو بیا میش د په ښه روډي نه کېدای شي چې کلک بند کړي چاته د تاګ اجازات ورنه کړي میش حکومت ته دې خبرې پیغام ورکوي چې دا حقیقت ته چې پاکستان یو لوی طاقت ته بین الاقوامي دنیا دایله باوي او یو سپر طاقت ته الله پاک اټمي اساسې ورکړي دي او د پالیسۍ په بنیاد باندې ډېر ژور ده خو دا د دنیا اصول دي چې که فرعون طاقت ډېر زیات ویا خو موسی علیه السلام یې خپله فریضه ګڼله دې ته نه کتل چې مټ مې بروبار ده او که کمزوری یم هر قسم مزاحمت یې کړی ده ابرهه که ډېر زورور ویا او دارنګې نمرود که ډېر زورور ویا د خدایي دعوې یې کړې دي خو ابراهیم علیه السلام یې که یو غریب سړی ویا خپله ذمهداري یې پېژندلې دی چې د قوت مقابله شوې زه خپل مزاحمت کوم حکومت ته میش دا وایي چې حقیقت ته چې ته زورور وې میش ملک یې په شا ورځ د خوښېږي په بده خفه کېږي د ملک په هر څه شي باندې میږه ضربتګاه شته خو که چېرې ته دا ارادې وي چې د کیم دمکي ته میش ته په څه واسې ته رسوې دا میش یا تاسو ته دا وارنینګ ورکوي چې د لوی رب په فضل سره چې په کیمه روډې باندې تر رسېده انشاءالله د وزیرستان په 13 لیکه تا ګاډه نر نه ګرځي د الله په فضل سره چې کیمه قومیت میش د رزمت نه درته شریک کړې وه او په مختلفو سازشۍ د میش ستړي کړي او میش د تقسیم کړي انشاءالله العزیز چې که هغه ډېر نه وي و هغه حساب نه وي اتنه خو انشاءالله په کوم شی میش دوګر اشهر پیدا کوي چې په خپل حدود شوی انشاءالله میږه اتول یاره بندوي دا کچره د ټول نظام میږه اتو پیا میش جامپ نکړه بیا میش ته اوري چې تو وزیرستانای نه دا دمکی و دا پالیسۍ د خپل ځون تک شېزه په دې پالیسۍ د میش ډېر خدشات دي چې د تو اراده څه شي دي و د چا په خلاف اتو اقدامات دي چې کیم اتو هدف ته د په خلاف باندې میشته اتو ارا کاروي زیرو یا په دې نه کمزوري په منفي شمالي میږي ټوله کاروي د عوامو او د املاک په خلاف شریک کړي دي او د میش مذهبي مقامات مقدسات ټارګټ کړي دي په مختلفو نامو باندې کاته دا خیال وي چې په دې شي چې مړی خوړل دي یا په دې شي چې ټکنه اختیار کړی دي دې مت جواز جوړ دا میش وظیفه پیغام در کوي چې دې جماعت او د مدرسې ته قانونا او شرعاً ایسے جواز یا نشتا بلکہ دې ټکنه تخصص قانوني او ایدي او شریعت ته ذمہ داری لګولې و چې د خپل مقامات مقدسه
دفاع وکړه خو کیم کمزور جواز چې تو ځوان ته جوړ کړو د میز جماعت او مدرسه دې ړنګه کړه انشاءالله العزیز د ټول وزیرستان علماء کرام مذهبي ګوندونه سیاسي ګوندونه د ټول قوم ته کې مذهبي پښتون ورسته مذهبي اول یا خپل پښتون په دین قربان دو چې دا کیم جماعتونه دې ړنګ دي او د قرآن مسخره په خوره لاندې کړی دي دې پښتون انشاءالله العزیز میږدي چې دا نمونه جواز چې ته جوړوې امو جماعته ته میز داسې یې چې په پنجاب شي کېدای شي چې کور کمانډر په کیر باندې یلهار شوی وي خلک و د یو ځای نه الوتلي وي کیر د مسمار کړی ده سیاسي مرکزونه د مسمار کړي دي هغه ټکانه د ړنګه کړی دي میز دومره مجرم شي چې د میز مدرسې او د میز مارکیټي نه ړنګېږي میز دا وایي چې دا چې کیم څه شوي دي صرف د مو وزیرستاني سره نه امو سره د ظلم نه ده کړه د خپل ریاست سره د خیانت کړه ده امیز اگر کا په قوانینو شي کمزوري دویا خو مخ شو مې دا جوړه کړې ده چې دا اسلامي ملک ته ته خلک ته دا مخ ورځوي چې دا اسلامي ملک نه ده دا لیبرل او سیکولر ملک ته میز دا وایي چې د خپل ملک په خلاف باندې عوام او مذهبي قوتونه په بغاوت باندې مجبوروي ته د ملک هدار ثابت یې د ملک په خلاف باندې عوام چې کومه د یو جذبه جوړوي چې خلک کرچک شي او ملک تقسیم کو میز د پدې کاروي باندې ډېر گہرا تشویش اچولي چې دا کومه کاروي د کړیو د عوامو د املاک په خلاف او د مذهبي او د میز مقامات مقدسه د جماعت په خلاف ته کاروي کړیو دا د ملک سره او د عین سره د خیانت کړه ده د مذهب او د اسلام سره د خیانت کړه ده دا قسم کاروي نه پرهیز وکړه کچېرې ته دا خیال وي میز فلسفه د عدم تشدد خو اهداف مې د مذهب په دفاع کې کېدای شي ډېر کلاک وي که ټیپک مې په لوست نه وي نه یا خو دا زده کړه چې د تو د ټیپک ګلۍ ته ځانونه مخ شي مزید چې دا نمونه کاروي د جماعتي او د مدارسو په خلاف ونخلي او د میش تعلیمي ادارې ړنګولې او د غیر ابادولې د چې کومه اراده کړې ده د حکومت فریض وکړه شوال پبلک سکول دې بند کړه ده تو خو دلته کالج یونیورسيټي نه کړو ته جوړه د خلک چې په خپل ریکویس کولینه جوړ کړی دي ابد کړی دي د سکول نه پاکستان مختلف طبقات ته محکمه ته د کو برخله بچیو نور دي د ملک خدمات کو نن اداره دا په بند کړی دو ته حزایم سدي د علاقې د پورا موږ داس یې چې مزید د سکولینه ودارېږي سکولینه ما بندوا دا د بچیو په پرچې لګیا دي میز حالات ویني چې نارمل دي ایسے ڈازیا نشتا تو جو جوڑاوے ایسے حالات سیریس دی وہ چاہتے نرمل کاوے پہے ورزیا حالات سیریس نوی تو سیریس کری دی میز دا سے ایک دے بچوں نے دا تعلیمی چی کم تسلسل دا اے دیتا بریک ماور کا ودا غران کا چی خپل تعلیمی تسلسل جاری وسوتی وہ انتہائی پا افسوس سارا چکی میں ٹکانے دے رانگ اکڑے وہ کیمے علاقے دے رانگ اکڑے پہے بندے دے ایسا فوجی چکی مدد کله شریکړی دي پاکستان د قانون مطابق چا اجازه درکړه ده چې د عوامي املاکو کرینا رانکا د خلک سره د کیم اګریمنت کړه ده یو په پای چې تو جوړیږي د علاقې د مالک مکان سره باقاعده سیکشن 4 لګوي ډیماند علاقې په پیسو نه جوړیږي اګریمنت کې اذن بعد تاسو کوری تعمیر کې سرنګ د مو په کرینا بیان کړل او د مو هغه کرینا چې د مو پلانې کې نشته جوړ کړی وي زه پر امن په شای سدلا اخر دران کو او په باندې د سرکوري ټکانه جوړ کړی دو ان شاء الله کو بل خیر کوم داسې چې ده ابدین ونه درېږي ان شاء الله العزیز د کو بل خیر په خوره باندې چې سمره کپنی د ورودینه دي درشه باندې چې ته مو کېر رنګوا مو په کېره باندې کلی جوړوا اکیم ملک مکان نه دی په دې باندې خبره کړی دو پاکستان قانون دی بوت لوند کړه دا قانون په دایره شه ان شاء الله العزیز میز د خپل املاک او د مقامات مقدسه او د خپل حقوق او د خپل امن دفاع کی او ته چې موږ حدود خاص کړی دي نه د پاکستان قانون پیژنې نه د اسلام تمیز پیژنې افسوس خبره دادو چې کرنل صاحب ته چې کله د کرنل هو دې تکلې ته چې کله پرنګوټي شوه تو پکې قرآن باندې خلق کړه دا چې که زه په یار ورسره په قرآن عظیم شان د ناس اشاره په پتا خپل بلا افسر تا چې زه په یار یا پروا نه کوم
زه د اوبه پروا نه کوم، زه د غره پروا نه کوم. آیا ته دا خلک یې کړی ده چې دا په کیم قرآن مې لوسی ښه ده دا قرآن په مل پلوندې کوم؟ ته مذهبي رول کیم ده په کیم قرآن دی چې د خپلې خدای دپاره خلک واخیسته ده هغه قرآن د دې ملبې لوندې کړی ده اول به د اهل قرآن دفاع کې چې په کیم دی لوسی ښه ده دې نه بعد د خپل ملک د سرحدات او د جغرافیې او د خپل ریت چې کومه دفاع کې چې کیم قرآن به د خلک کړی ده د اهل جماعت او د قرآن توهین د کړی ده انشاءالله العزیز دې په خلاف بنومیږه باقاعده په شمالي وزیرستان چې مظاهرې کوي چې دا نمونه کاروایي نه پرهیز وکړه مزید چې درتام نشي انشاءالله العزیز تو اراده کړې وي چې میږ د خپل ملک پر آر قدم کی خدا میږ د تویایي چې د فلسفې د عدم تشدد مطابق انشاءالله العزیز د خپل ټیم کو د ګلې مخشوي انشاءالله د وزیرستان کومې نه مزید چې تختیم سره وکړل دې باندې باقاعده میږ په جرګې کې خبره کی چې تو عزم و اراده سره شایدو په بین الاقوامی دنیا باندې تا امکیمه چهره خلک ته وشای آینده د پردانه منکر وای میږ نشي برداشت کوله او د میږ په وزیرستان کې د کچره نره اراده و عزایم میدا میږ دا په معذرت سره د تویي چې اشتحال ما جوړاوه انتهایی د مشکلات سره مخ شي ان شاء الله العزیز قوم کتو تستړه لیدل شي د اننا د اعظم اراده ډېرې چګې دي ان شاء الله نستړي او نه د ندارېږي ان شاء الله العزیز د خپل مل او د اسلام د خپل تعذیب د ثقافت د خپل حقوق د پاکستان د قانون په دایره شي صرف دانه چې دفاع کا تو توا قانوني لیار در وشای چې تو دال یار د بدل یار پریما نیش په خپل موقف پر نه د چانه پیټي او دا رنګ میجا اهم مصالح قوت ته داسي چې کچره ته وي چې زه د اسلام په کډور یم او ته فلسفه د عدم تشدد اختیار کړی دو ته به غیرت او بې ایمانه میش دا د تویي ایو ورزیا د میرلی په برګیډ شه برګیډیر نثار علي خان نشکی په څه خبره بنا کړو چې تو خو میش تداسي نسبتی نه کړی دی ګاډوړ مو ته چې دنه دی کړی کدای شي مو کړی ته چې تاسو جیرا 13 دو ته سپینه د دایو پکړ کو اخیری دمکی دارو کړل چې تاسو اشاره دی روډه بندولا کړی دو او زه اس نو برګیډیر غلای چې دا خبره بیا ونه کی په جواب شه میش وتاول چې دا د تویای چې د تو وردی تو مبارک شه تو فریضاد چې ته د ملک دفاع کې وکیم طریق چې ټیپک کو خسته راوي چې زه اسلامي نظام روالا ادوار خپل موقف مبارک شه تو سره سوي په دا یو خبر از دا کا چې د سپین د سور و د سپین لباس چې د کیم میش درنوسی دا زده ته چې تاسو د مارک را دی نه کړی د خپل قوم په دفاع شه داس د تویو چې روته نه باندې نه کې رو ډیره کمزوري خبره ده ډیر سره در باندې و چې داس کاروي ونه کې چې مو مجبور کې کلاک قدم تا زله ته وایي چې د کیم ملک د پرته د فاجر وتلای د قوم په دفاع شه میږي ویلوړي د اسلام او د شریعت چوکاټ یا او د میږ د پاکستان د آئین په چوکاټ شه نه د خپل فلسفه پر د چانه پیټي او نه په دې ته شرمېږي او نه دې ته ځکه کمزوري یا بلکې دا سې چې د توسه کروي مشتنه اهل دي شي